احمد مسعود میگویند فرار اشرف غنی باعث سقوط افغانستان با دائما افرادی گرایی شد. سلام، خوش آمدید با کانال خرابات تیوی. احمد مسعود میگویند رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در آخرین بیانیه خود معتقد است که فرار اشرف غنی با پولهای مردمی و تسلیم حکومت با طالبان مستاق خیانت ملی افغانستان است که باعث فروپاشی نظام و سقوط کشور با دائما افراد گرایی شد. بیا له بلې خوا نه احمد مسعود په افغانستان کې له طالبانو سره د جنګ د ختمېدو لپاره هم شرط وټاکه. احمد مسعود ویلي له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي او موږ نوره نشو کولی چې د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړو. هغه ویلي که طالبانو زما شرط ومانه نو زه به جنګ ته د پای ټکی کږدم. احمد مسعود د اسټرالیا په وینا کې د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د دوهمې غونډې ترڅنګ له ځینو لویدیځو رسنیو سره په خبرو کې مدعا شو چې د افغانستان زیاتره خلک طالبان غواړي، نو موږ هم غواړو چې طالبانو سره جوړجاړی وکړو. د افغانستان د شمالي جبهې مشر احمد مسعود په اسټرالیا کې د وینا د غونډې ترڅنګ په یو لوړ څرګندونه کې وویل د ځینو شرایطو په اساس حاضر دی د طالبانو په ضد مقاومت پرېږدي. فارس خبر سایټ راپور ورکړ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په وینا کې په یو لوړ څرګندونه کې وویل که طالبان ملګرو ملتونو او دوبۍ پلوه هیوادونو په څارنې سره د انتخاباتو له ترسره کېدو سره پخلا شي نو دی حاضر دی له مقاومت لاس واخلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.